د تازه فشارونو له وجې پاکستان پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل. تیره میاشت د پاکستان د 3 عمده اقداماتو له وجې دغه هیواد په اقتصادي، سیاسي او استخباراتي برخو کې له نویو بندیزونو سره مخ شو. نو ځکه یې د طالب رهبرۍ پر ضد نوي اقدامات وکړل. سیهون په دې تولیدي راپور کې له شنونکو د دغه اقداماتو د نتایجو په اړه پوښتلي او د هغو په وینا یو له دغه عواملو د حزب الاحرار او پاکستانی طالبانو بیا یو ځای کول او صحنې ته ایستل دي. شنونکی رفیع الله رفعت زیاتوي پاکستان د نړیوالو فشارونو په مقابل کې د پاکستانی طالبانو ډلې نوم بدل او حزب الاحرار یې ورکړ. خو د کشمیر او قبایلو د موضوعاتو له وجې بیرته د لشکر طیبه، حزب الاحرار او د پاکستانی طالبانو تحریک یو ځای کړ او عملاً یې ترهګریز فعالیتونه پیل کړل. په وزیرستان کې د سیهون خبریال اسماعیل داوړ بیا دغه شبکو پالېدل په قبایلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د چټکې پراختیا له امله بولي. همداراز د خراب اقتصادي وضعیت له امله له ترهګرۍ څخه په تور بازار کې د عوایدو ترلاسه کول او د نړیوالو ترهګرو په وړاندې د کارنده اقداماتو نه ترسره کول نور عوامل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر پاکستان محدودیتونه وضع کړل. پر دې سربیره د کشمیر موضوع په سر د سعودي عربستان له لوري 6.2 میلیارد ډالره بستې بندېدل هم یو دلیل دی چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت یې کمزوری کړی او د دې ټولو له امله پاکستان مجبور شو د طالبانو په رهبرۍ بندیزونه اعلان کړي. د مولا برادر او سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو په لویو مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تعزیراتو په لړ کې پاکستان هم په دې ډلې نوي بندیزونه اعلان کړل. خو د دغه شنونکو په وینا پاکستان په څو ځلو دغسې اقدامات کړي خو عملي بڼه یې نه ده موندلې.